عادت یې دا ولو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام صدقه چې به کله ورکوله په خپل لاس یې ورکوله، چاته نه ویل چې دا 2 روپۍ واخله، دا یو غنم واخله، کجورې واخله، ورسه دا غریب دی مسکین دی هغه ته ورکړه. محمد رسول الله په خپله ور ولاړېدی، په خپل لاس باندې یې ورکولې. دا ما او تا چې اوس زموږ په ژوند کې ډېر د دروغو خبرې ګډې دي. لکه چې کله یو سړی په ګاډۍ کې ناست دی، یو څوک تېرېږي، که ځوان ولو یا د هغه رقم مطلب یو سپین ږیری ولو، ډېر داسې کسان شته موټر پسې ورتېز کړي، ارن ورکړي، پسې ورکاټ یې کړي، پسې ور ویې ویې بیروي، او چې کله یې زنانې نو ودرېږي، موټر ودروي، دروازه خلاصه کړي، زنانه تېره کړي، بیا روان شي. دا د نمایش دپاره دا خبرې دي. پخوا چې به خلکو نیکي کوله دا به سمندر ته وغورځوله. اوس چې شوله، اوس دا دی ګر جهان خبر که چې ما نن دا نیکي کړې ده، یا 2 روپۍ یا 3 روپۍ یا مسجد یا مدرسه یا یو چا ته راشن ورکوې، د 300 روپۍ راشن دې راخستی، ګر جهان دې خبر کړی دی، خپل پر خپل آی ډي دې ورکړی دی. دا د شرم خبره نه ده، څومره د شرم خبره ده او څونه بده خبره ده. یو وخت موږ حج لره تللي وو، نو هغه ریاض الجنت چې کوم دی مدینه شریفه کې د جنت چې کوم مطلب کومه ټوکړه ده، دلته چاته 2 رکعات لمونځ ور نصیب شي نو بیا 2 رکعات لمونځ وکړي. یو سړی 2 رکعات لمونځ وکړي، بیا یې لاس پورته کوي، دعا یې کوله، خپله ویډیو یې خپله جوړوله، ژړل یې هم، دعا یې هم کوله او ویډیو یې هم جوړوله. څه د درواغو حجونه مې سولو او څه د درواغو عمرې مې سولې. حج مې په کم نامه سولو او عمره مې په کم نامه سوله. ما او تا در اوسه پرې دا خبره کړې ده چې هلې پلانی تاجت کوي راسي په منډه جهان خبر کو. نو دا حج و عمره کې بیا ولې دا چم کو؟ چا پر دیوالو لیکلي ده 20 کاله مخکې تللی په پاخه خط یې لیکلی دی، تر اوسه لیکلی دی حج مبارک حج مبارک. ظالمه څه کوې؟ که دې د الله دپاره کړی دی هغه پر عرفات مبارک سلو، که دې د دنیا دپاره کړی دی نو ته خمرې دا خط به مې ټاو شه، نور خلک به څنګه خبره یې. صحیح سلو موږ د نامه دپاره ډېر زبردسته کارونه کوو. نو دا موږ چې کله کله دا ما درته ویل دا زموږ په ژوند کې دروغ ډېر دي. کله په دوکان کې ناست یو غریب راسي، دا موږ چې په خپله ور ولاړ سو یو څه ورکوو، هغه وجه دا ده چې دا ملګری را خبر نه چې څو یې ورکړی. دا وجه دا ده چې ملګری را خبر نه سي، که نه چې 100 روپۍ ورکوي ملګری ته ورکړه، هلکه چوټو ته ورکړي، منشي ته دا ورکړه، او چې 50 روپۍ بس په لاس کې نیولې داسې یې ورکړي. اش دروغ زنان. الله اکبر. یو وخت ما ویلې دا پټو ته یو 10 روپۍ وراچوي، وختي خبره وله. نو یو سړی و، مشر سړی و، غټ سړی و، که درته ووایم بیخي ډېر د نن څه 15 کاله مخکې که درته ووایم 10 کاله مخکې د لره به 10 لکه کرایه راتلله یا به د مطلب آمدن و. نو دی به زه په برنډه کې کښېنستلم، دی به رالی 10 روپۍ به یې راوړې، هغه بیا ما ته کښېښودې 10 روپۍ، هغه 5 روپۍ 2 سکې وې. اخیر نو ما بس پرتې به ولې، نو چې څوک ور راښکاره سولو ما ته ویل دا پیسې خو په پټ جیب کې واچوه. دا د دا یوه سړي پر مخ دونه شرمېدی د الله پر مخ بې ځای دا 10 روپۍ. صحیح سلو او که نه په شرمېږې بیا ولې؟ نو زما او ستا په ژوند کې د الله رسول به محمد رسول الله په خپل لاس و چاته صدقه ورکول. او د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی په خپل لاس باندې صدقه وکړي په هغه ورځ الله بد مرګ نه ورباندې راولي. د لیټشن مرګ راواخله، د شرابو مرګ راواخله، د اکسیډنټ مرګ راواخله، د زلزلې مرګ راواخله، د بجلۍ د نیولو مرګ راواخله، په ګیس کې د وژلو د خیر سره نه الحمدلله اوس فلحاله نه دا اوس دا موږ سره ناست یو، نه زموږ په مسجد کې ګیس ته او نه بجلي شته. دا بیان دا د یو پیس یوه بیټرۍ د په هغه باندې کو. دا موږ د بلوچستان په مرکز کې ناست یو. عمران خانه خدای دې دی ورک کړه لکه صوفي چې ورک سولو، خدای دې دی تباه کړه، موږ خو دې تباه او ذلیله کړو. زه دا ګوره کاسي روډ خو نو ښار دی او د دې غونه بالا نه وي نو څه به کوو یار. بجلي هم والله که ستا او ګیس هم نشته، وختي لا ګیس پر 10 بجې وي چې ولاړې مخ لري یو خدای چې معمولي قدر راځي. نه 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 دا اوس ژوند دی. بیا وایه یاره بجلي غلا کول، مولوي صاحب ته یو تقریر وکړه دا بجلي غلا کول ډېره لویه ګناه ده. ابل چې د ګیس په دفتر کې مولوي صاحب دا زموږ پروګرام دی ته به راشې چیش لره درسم موږ پروګرام دی دا خلکو ته به څه تقریر وکړي چې ګیس مغلا کوئ. چې په بجلۍ کې دی هغه وایي بجلي مغلا کوئ،
چې په ګیس کې دی هغه وایي ګیس مغلا کوئ، بجلی والا ته بجلی مفت ملاویږي، ګیس والا ته ګیس مفت ملاویږي. نو دی هغه شی یادوي چې دته مفت ملاویږي. چې په ګیس کې دی هغه دا نه وایي هلکه دا بجلی مغلا کوئ، او چې په بجلی کې دی هغه دا نه وایي چې ګیس مغلا کوئ. چې مفت ورته ملاویږي په هغه کې بیا موږ ته دعوتونه راکوي چې دغه شام اوس عجبه بلل. نوی قانون چې دی هغه دا جوړ سلو که د چا میټر تر 80 یونټه زیات نه و اوښتي 80 یونټه ولو ډایرکټ 2,500 روپۍ بل ولر راځي. ولې دې نه دی چلولی؟ ولې دې نه دی چلولی؟ یو سړی به تللی کور بیا باندې یو ځای به کراچي له تللی چیرې یا ولې دې نه دی چلولی؟ تر 80 چې بالا سو بس بیا چې هر څه ولې که 1000 روپۍ بل ولو که 2000 و که 1500 و که 800 بیا یې راستي اچپ داسې د درواغو بچي دی پر درواغو ولاړ وطن دی. هغه ولی خان به ویل ول زه دې ته حاریان یم چې راوړلو والا یې 15 کسان دي، خوړلو والا یې 15 دي، لا څنګه وطن دی چې ولاړ دی؟ صحیح سلو لا څنګه وطن دی چې ولاړ دی؟ هغه دروغ زنان، هغه ظالمان 2 کسان دي راوزړی، یو ثاقب نثار سابق چیف جسټس، یو دا د نیب چې کندا 2 کسان دي راوزړی. دې 2 کسانو وطن پر ملا غټ مات کې بل هیڅ نه دی مات کړی. ټک دی سید هر سړی در خپل ځان پورې وایم په مشکل ډېرې کمیانې دي، خو دې 2 کسانو چې وطن ته کم تاوان ورسوي بل چا هغونه تاوان نه دی رسولی. د الله رسول صدقه په خپل لاس ورکوله. ولې؟ د الله رسول فرمایي چې کله سړی په کومه ورځ خیرات وکړي صدقه وکړي په هغه ورځ الله دا سړی د بده مرګه راګرځوي. د ګیس تللی و هغه مطلب ګیس جمع سوی و یا بجلی ونیوي یا تر چت رایلاس یا موټر ووایي یا شراب خدا نه خواسته څښلي و یا د هغه رقم بل د دا مرګوسه بیا الله وساتي. چې کله سړی خیرات په خپل لاس باندې کوي او د الله رسول فرمایي په خپل لاس خیرات وکړه. چپه لاس مه په خبره وه، چپه لاس وی توبه چپه لاس موږ د ورکولو مخکې جهان خبر کړی دی. په کار خدا د زه یو کار وکړم بیا جهان ته چې ما پلانی کار کړی مې نه دی، د هغه څه مخکې وایم زما دغه اراده ده دغه کار به زه کوم، د هغه بعد بیا زه کوم. صحیح څونه عجبه خبره ده.